چې ورته دا طریقه د رسول الله مبارک وا رسول الله مبارک داسې واده کړی او داسې غم کړی جواب یې دا دی ما به نه شرمېدې خلکو ته. الله اکبر کبیره. ولې کوئ د الله بندګانو چې سنت د رسول الله مبارک مخې ته راغی، طریقه د رسول الله مبارک مخې ته راغله، آیا د رسول الله مبارک په طریقه کې شرم شو؟ د رسول الله مبارک طریقه بې غیرتي شوه؟ نه مسلمانانی چې چا درته ویل چې دا د پیغمبر طریقه ده، وی په سر سترګو ماته زما د کاکا او د ماما او د خاندان او د نسب ته هر چا نه بهتر ماته دا دی چې ما نه زما پیغمبر راضي شي، ما نه زما الله راضي شي. دنیا والا نشي راضي کولی، خاندان والله کو راضي کوي چې هر څومره سخته تیره کوي بیا به هم خفه او بیا به هم خبرې کوي. نو سوچ د پیغمبر د سنت وکړئ، سوچ د الله د رضا وکړئ، سوچ د الله د تابعداري وکړئ. دا مو وایه چې ګنې شرم دی په دې کې. د رسول الله مبارک په طریقو کې شرم کم دی، د هغې په سنت کې شرم کم دی. هغه څومره عزتناک انسان دی، هغې څومره د امن پیغام راوړی